دا وایي چې شی کې سړی خفه کړو. دته منګټیټا وای منګټیټا دته منګټیټا مارګریټا شوتا جو شوتا له چې څه 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 نه وکړه عمر احمد دې هندوانو لاټالې خو دې ونه وانه دا ولی یار دا راواله کنه شیخ 5 سٹار ہوٹل ته تله یې نه جوړ کا دا وړ بهترین شی ده. الو ورکانو او پکی په ځای تریشل لګولې ده. والله دې دې څومره سوچ کړي. الو الو خدا شریک اتاق کې چې اوسېږي دا شیان پکې وي بند دی. ورکانو الو دواړو طرفونه ورکانو الو آپ کی کتنی شادیاں ہیں؟ میری تو ماشاءاللہ شیخ تغواق سے تیسری کب کرنی ہے؟ جی تیسری شادی کب؟ تیسری اگر آپ کا کوئی خیال ہے تو میں یہ دکان میری ہے، یہ تمہارے نام کر دوں، گاڑی بھی دے دوں گا آپ کو، بنگلہ بھی دے دوں گا. شیخ په ځان نه دی. نہیں تو بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے، آپ کس سے کم ہو. لیکن آپ لوگ تو مطلب پٹھانوں میں ہی شادی کرتے ہیں نا، اس سے باہر تو آپ کرتے نہیں پنجابیوں میں. میں پنجابی میں، میری تیسری شادی پنجابی میں ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی. تیسری شادی جنون پرپوز کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، جنون بتا رہا ہوں. میری بات سنیں کہ وائرل ہو گیا تو پھر آپ کی جو پہلی دو بیوی ہیں انہوں نے پکڑ لینا. ہمارے پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ چار کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہو. پٹھانوں کے ساتھ کیا تو ایک اردو کے ساتھ کروں گا، کون سی بولی؟ لیکن میں وہ تو نہیں ہوں، پٹھان تو نہیں ہوں، میں تو پنجابی ہوں. پنجابی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پنجابی غواڑی کرنا چاہتا ہوں شادی. کیا گارنٹی آپ کی دکان میرا نام لگا دیں؟ میں یہ آپ کے کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، میری دکان آپ کے نام. سائن وغیرہ کوئی پیپر ورک نہیں کریں گے، بس کہنے سے؟ یہ لو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، رجسٹریاں کی جتنی کاپی ہیں ساری آپ کو رجسٹر کر دیتا ہوں. آپ اپنے کہ اپنی رجسٹری ابھی میرے نام کرنے واٹس ایپ. آپ تو واقعی بہت مطلب وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، عاشق مزاج. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے بھی کی ہے. سن تو لو نا یار. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کے لیے دنیا پیدا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے لیڈیز کو پیدا کیا ہے. آپ کس کے لیے ہیں؟ آپ مرد کے لیے ہیں. جب دو مرد عورت خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے سارے خوش ہے. کر دو وہ سیر کرنے لگے ساتھ ساتھ. نہیں وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. خواخا د شیخانو اور یہ سے اچھا پرپوز آپ کو کوئی نہیں کرے گا. میں نہیں ہاں ٹھیک ہے، چلو سوچوں گی میں اس بارے میں، بتاؤں گی. جنون میں بتا رہا ہوں آپ کو. دکان اسناد ارسنه په تیر دی دا څه کوي دا کوم ځای دی تاواني دی کوواله کا How many children do you have? 84. څو بچي لري وې څلور اتیا بچي لرم 70 wife my 17 wives. ولس ښځې کړي دا یې په کوم مذهب کړي دي خدای نظر شمه I have one wife, which is دا وایي ورته یوه ښځه لرم دي ورپورې baby ودا یو شی دې زما جانان د پر ډالۍ وي وزستا یم ته زما نشوي د بلبم نشي زستا یم ته زما نشوي د بلبم نشي د زخرو ګولې خپل ځان به منګم چې زما نشي دا لاست چانس دی نو بل اپشن نشته دی یو کس دی پکې ویده په سپینږمو باندې لوګي روباسم ویده په غوږونو باندې لوګي روباسم زه په سترګو لوګي روباسم نو زه ورته وایم پریشان مټونګ دم لوګي روباسه د دانې د لرګاډي سلینسر جوړ کړی دی. بس صاحب یخني خو چې راشي کنه بیدار سړي خیالي چې خو بازانه څه درد رکھے اوس خو چې جرابې لري صاحبانو د 2.5 سره خو کومه جرابې نشته دې بوجوله چې انګريز صوباسي او دې بوجوله راشي نو دام دونه ګران دي صاحب زاک سره خبره کوم چې کباړ دی خو د غریب د وسنه بار دی کباړ دی د غریب د وسنه بار دی شیام دی کباړو کې داسې شیان پیدا کېږي چې هغه په دې نو د نو نه ډېر ګران وي قیمته وي د کباړو مال
دا بوټان ګوره تاسو ته بس کاری هم دا بوټان په سپین رنګ کې د ما د روډ ته دا پسو دي نو ما ته وی چې دې کباړو د دې بوټان قیمت ته 1000 روپے دلته چې دا کباړ بوټان هم په 1000 روپے شي نو بیا بازانه به د پترې سپلای جوړ کوي کی بګوري اجي سب سنگه سیاد خري ټیک ټاک کې جرابې ارزاني کې ګراني دي یاره لا تاسو مې چنه نه کړی خو مې که خو مې شي خو بیا به تاسو کوم دا تاسو مې چنه زما تاسو کله راځه دا جرابې پسو دی وې پسو شپېته ولې سه 10 روپے افغانۍ شوي صحیح دی خپل مال د خدای دی او د دې کسلې وي کشپېتی وي ستا په رسوي بس زه خپل واسطه ګورم نو د وس مطابق خبره ده کوه واره مې بوس مې پیرادو و بلم کوس مې پیندرادو زمباتي اسې چې خپل کیو کټ کم ناسي جی لا له په کبار جرابې دي خبر او بګل چا په سیوا تللی نه څه شي ملمه خدا اوس دا واشنگټن نه په نه راغلی خو د دې ځای په ملمه خپکو اجي سم څنګه څه ته خیر دی مې په پاکستان کې کوم یو سیاسي لیډر خوښ دی د سړی کې نشته جی په خپل لاس کې رسوي لړم استاد کبان والے مجي ته لړم استاد جی جی دا نه دا کورنۍ دی کنه پاکستان کې کوم یو سیاسي لیډر خوښ دی لکه خولیا دا اوس عجیبه مسابقه ده تر اخره یې وګورئ وی والو هلکه نو په اوربل کې دې څه کار دی پرېږده مڼه راځه نه نه همدلته کښېنه راځه مه کړه دلته راشو فرسٹ آف آل دا څه کې دا څه کې ډېره مهرباني داسې چل دی چې که د یوې ورځې دپاره ته د پاکستان وزیر اعظم شوې یوې ورځې دپاره نو څه به کوې ځه ته بیا ما ته سبا ووایې ستا څه خیال دی څه نشو کولی جي یو ورځ دی ته وزیر اعظم کړې نو څه نشي کولی نو ملک به بې خامخا روښانه کوو ته به څه کول غواړې نو به زه به دا کومه چې د عوام خدمت وکړم نو څنګه مطلب سرکاري باترومونه و په ټیکه چاله ورکړې که څه ډېرې خبرې زده یوې ورځې دپاره ته د پاکستان وزیر اعظم شوې د ولس دپاره ستا څه به سوچي څه به اولنی دغه به دا وي چې زه به عوامو له ریلیف ورکوم کوم شکل امن امان کې او په مهنګۍ په صورت کې او مړه داسې سوال ته ما وزیر اعظم کو څوک پرې چپړاسي نه دی وزیر اعظم جی صاحب څنګه رامخکې شه د یوې ورځې لپاره د پاکستان باچا شوې څه به کوې یو ورځ لپاره دا هر څه ملو شو زه به ټول غله ختموم او که ډي سپي شوم که نه دا داسې کاږه ویښته وي دا به کنچي کوم کاکا یختو سره وران دی خولۍ یې خوا ګزاره کړې او لمانځه ته په لوس سر ولاړ دی ورور ورسره ښه کوي نیکي کوي خولۍ ورته په سر کړه پښتون دی که خپل ضد لري که نه وروره لرې که دا خولۍ دی دا ویډیو در سره وګورئ د ځمکې نه یو داسې ځناور راوتی دی چې کوم ځناور دی دا دا په موقع باندې یو کس ورته کیمره نیولې وه چې هغه ځناور اوسپنه او پوډري دی ظالم اوسپنه وهي یا خدای دې خلکو سره اوس څه وکړو
لاندې نه لګیا شتۍ ورته اړمه کړه خدایم داسې پام کوي په پلار باندې خپل دومره لحاظ خاطر منم د یاره داسې خنزیره داسې کوي مړ دې کو کوشه د الله شان دي ستو ته کوی چې خدای پاکه د خر بچی دی د پیشو بچی دی پېښوې د چیلې بچی دی قدرمنو چې ورته وګورې نو دا د غوا بچی دی عمران خان بیا ګرفتار کله چې څوک درته وایي چې زه د یو لس روپو اکټینګ وکړم نو اکټینګ به داسې کوئ عمران خان بیا ګرفتار شو نه راوځي وخت کې د خدای بندګانو دې په ځای باندې مونږ ګرفتار کړي په دې تنظیم کولی قتل هم کوي پالیسي هم کوي خو عمران خان په شرمونو شرمېږي مستقبل له د 22 کروڑ عوام مستقبل له املا دې ماته شه عمران خان ته سمه وایي عمران خان د قوم مستقبل له قسم په خدای په عمران خان باندې پاکستان آباد دی او په تا ټیک ټاک آباد دی خدای دې ورک کا مونږ گرفتار کوي مونږ وولئ مونږ پالیسي کوي مونږ قتل کوي عمران خان سمه وایي پلیز عمران خان سمه وایي د دې پټکي خاطر وکړئ د دې ګیرې خاطر وکړئ عمران خان سمه وایي د هغې خو پټکې او ګیره نشته که نه نو خدای دې غرق کا حقه چې رویسته او په کله چې وایي ستا کنجوس ملګري تا ته دعوت درکړي نو بیا وایي داسې ورته وایي مکې اشار کړل دا زه چې کله خبره کوم چې زار د پښتنو نه شم نو په پښتنو په دې وینه کې دا شی پروت دی دلته به نه یقینا چې درې ورځې خو چې مېلمه راشي بیا ورسره یو تیتي هم پروت دي زه دې تیتي ته هم ګورم بیا دې چیو ته ګورم د شپې او تیارو ته ګورم باد باران ته ګورم په دې ځنګل کې روان ویجاړ کور ته ګورم او په دې کور کې د ړندو قطار ته ګورم یو بوډۍ مور ته ګورم نو وایم دا مېلمستیا پاک مولا دا خو به څه روانه شي بیخي ګرمی رااخیستی دی Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 2024, 2025, 26, 27, 28. یہ صدی اس کے بعد آنے والی صدی اس کے بعد آنے والی صدی صرف لوبیا پرما گرانے چتے روانے او زید شمیر منډه کوي ما کمپیوټر کې غاڼې دي فلمونه دي انډیا فلمونه دي او نور پکې شي نور یې سم نشته مړه نور مم پکې شي سوچ په وکړه سمجھ رہے ہو خیر دې دغه دې کنه دغه دې څوک دې پیدا کړ څنګه چلے وعلیکم سلام وعلیکم سلام څنګه چلے تابعدار حالات څنګه دي حالات خلا ګډ بډ دي ولې ولا حالات خراب دي تا ته وګوره ما وی چې د ایم ایف نه قرضه مالا ما ته صفاتو خانجي اوسونه بل راغلي شپږ زره او تاسو چپړو کارخانه چلول ما تاریخ سے ور مینانا سړی دی والا څنګه له په خاطر ټوپه او تخته کې لګوي یاره لیکن نا ټوپه او ته پتندی کا بالکل زنده باد
हमारे साथ यहाँ पर इस इलाके का जो बाबा जो उर्दू supervisor चिक्का है इस- वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है और कितना जो है वो सफाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उसको मैं WSSP से 12 मुकम्मल का गाड़ी आ गया है, हर ठिकाने में हर गली में सारा लरे में उछत करता है, वापस डंपिंग रोड से जाएगा। इसको मैं WSSP सारा अमला मौजूद है, शपे 12 बजे पूरे इंशाल्लाह से इलाका के मुकम्मल का सिरच करे और उसको गली में गुस्सा में रोड में सारा इंशाल्लाह लरे उछत करता है और उठाओ और इंशाल्लाह का हमारा का जिम्मेवारी है और उसको मैं तनख्वाह दे दूँ, उसको सफाई का निसब का ईमान है, इंशाल्लाह मुकम्मल का काम किया है। माते د یو چا اردو را په یاد کړله چې ویډیو ګوري نو بس ځان سره پوهېږي. ملګرو ویډیو به در سره لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل در سره سبسکرایب کړئ. کوشش کوو چې خپل یوټیوب چینل ته وروسته یوازې ټیک ټاک ریاکشن هغه هم فني ریاکشن دا پورته کړو او وقفه لږه ډېره راله، د دې بخښنه کوئ. نو ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت ښې چارې.